دغه آیات کریمه کې یو حکم الله جل جلاله بیانوي. مستایسه باید د ترجمه چې کوو دا کومه مسائل چې راځي باید د په غور باندې زده کو او کومه واقعي او کیسې چې پکې کې راځي د موسی عليه السلام دی د عیسی عليه السلام واقعي هغه کا ګرد یاد نشي هم پروا نه لري، لیکن خود قرآن مقصد دا دی چې سړی ورته کښینی شرعي مسله چې کومه پکې کې هغه باید سړی په ذهن کې ونسي. نو دی کی یو حکم بیانوي او دا حکم هغه در شذو پر تعلق لري، در زنانو پر تعلق لري او هغه د میشتنی مریضی په باره کې دا حکم دی. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. دغه آیات کریمه کې یو حکم الله جل جلاله بیانوي. مستایسه باید دا ترجمه چې کوو دا کومه مسائل چې راځي باید د په غور باندې زده کو او کومه واقعي او کیسې چې پکې کې راځي د موسی عليه السلام دی د عیسی عليه السلام واقعي هغه کا ګرد یاد نشي هم پروا نه لري، لیکن خود قرآن مقصد دا دی چې سړی ورته کښینی شرعي مسله چې کومه پکې کې هغه باید سړی په ذهن کې ونسي. نو دی کی یو حکم بیانوي او دا حکم هغه در شذو پر تعلق لري، در زنانو پر تعلق لري او هغه د میشتنی مریضی په باره کې دا حکم دی. د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه یو صحابي پوښتنه وکړه چې ثابت ابن دحداح نومې دی. ثابت ابن دحداح هغه پوښتنه د دې حیض په باره کې وکړله، د شذو د میشتنی په باره کې وکړله. نو الله جل جلاله دا حکمونه نازل کړل. دا یو روایت. نو او بل روایت د حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی چې دا يهود مدینه منوره کې چې وسیدله هغه داسې عمل درلودي چې کله به زنانه په میشتنی مریضی کې سواله نو بیا به د دوی سره خورک نه کاوي، کښنستل به نه کول ورسره، او حتی د مشرکین هم دا غره کم رایه و. د مکه مکرمه د مشرکینو
نو په خونه کې به نه پرې شول جلا به هلته یو خونه ورته جوړه کړې و نو چې کله به په میشتنی مریضي کې سره نو بس هغه خونه معلومه و په هغه ځای کې چې هغه به یوازې حالت ته بس وسېدله نه د خلکو سره د کور د افرادو سره د نارینه او د زنانه او د دې سره فرق نه کاوي نو پښتنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه د دې شوزو د حیض په باره کې وسو چې موږ څنګه عمل ورسره وکړو الله جل جلاله دغه آیاتونه نازل کړل سرخ مخلاص وکنه اوس د میشتنی مریضی د دې بیان الله جل جلاله مستکوي د دې خو ډیر تفصیلی بیان خو صرف دلته یو نومونه د بیان به ذکر کوو ټول تفصیلی بیان خو نو دلته نه کیږي کله چې میشتنی مریضی رااله وزنانه ته نو بیا چې دی هغه دغه د میشتنی په مریضی کې چې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو روایت کوي چې اصنعوا كل شيء الا النکاح تاسو ناس سره کوي سي د زنانې سره ولاړ ور سره کوي سي خوراک ور سره کوي سي شک ور سره کوي سي الا النکاح یو نږدېکت بنور سره کوي سړی چې کله په میشتنی مریضی کې سي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین چې د مسلمانانو مور د هغه وایي وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكلانا جنب وكان يأمرني حضرت عائشہ رضی الله عنها وایي چې ما او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو لوشي غسل کاوه هغه وخت کې خدای زموږ تاسو سیستم نو یو غټ لوشي به پروتو د هغه لوش څخه په لوټه کې اوبره اخستل کېدلې پر ځان باندې به تویواله حضرت عائشہ رضی الله عنها وایي چې ما او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځای غسل کاوه د یو لوشي څخه مکاوي ګوري سرهم خلاصي دې مسله باندې موږ یو ځای غسل کاوي او د یو لوشي څخه مکاوي او سره د دې چې موږ دواړه هغه د جنابت غسل مکاوي او ما ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر وکي چې ته لنګ وتړه لنګ تړل نو ما بلنګ وتاړي نو په یباشرونی وانا حائض زما سره به پیغمبر علیه السلام ساتيري کوي لیکن خو زبا په حیض کې ومه په دې میشتنی مریضی کې به ومه نو زما سره ناسته کول زما سره ولاړه کول ساتره سره تیروي لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګور دا وایي چې هغه نږدېکت چې دی هغه به نه کوي نور ساتيري پروا نه لري لیکن خدا دې چې سړی به هغه عمل چې دا جنابت چې پیشي شدا به سړی نکي او بیا حضرت عائشہ رضی الله عنها وایي وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائز وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اعتکاف کې و میاش دروازه و په اعتکاف کې و نو د بیبي عائشه رضی الله عنها دا وجره چې و هغه د محراب کې دروازه درلودله نو وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دغه باندې پر دې خونه کې په دې دروازه کې به سر راوېستي ما به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سر ورمنځي او زبا په میشتنی نه جوړی کوم زبا میشتنی نه جوړی کوم او بل دا وای حضرت عائشہ رضی الله عنها وی كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب موضع في وی ز په مشتنی نه جوړی کوم ما او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو لوش او بوت شله
د یو لوشي څخه وای ما چې او به وښلې بیا مې هغه لوشي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورکی وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دم چې ورکی وای پیغمبر علیه السلام پر هغه ځای باندې خپل خله مبارک کښې شوله پر کم ځای باندې چې ما خله شو د لوش نو کچیر د سیوی چې ګوره د انسان بدن په دی وختو کې مردار وای نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ورته ویلي چې دغه ستا پس خورده یا دغه ګلاس دا مردار سو دا پریم زمات نور وبراک بلکې پیغمبر علیه السلام پر هغه ځای باندې خله مبارک یې پر کم ځای باندې چې حضرت عائشه رضی الله عنها خله شو او بیجن شلی دا یو واتعرق العرق وانا حائز وذبا په خله کې سلامه خله به مې وکړله او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم زما سره په دې خونه کې را سره او په دې وختو کې د میشتنې د مریضي به ما دا خله وکړله ګوره خله هم نه د مرداره خله هم نه ده په دې وختو کې هغه مرداره نو ثم اناول النبي صلى الله عليه وسلم فيزعفاه موزع في امام مسلم د دې روایت کړی دی او بل روایت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه حضرت عائشه رضی الله عنها کوي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یتکی په حجری و ازما پسنه کې به پیغمبر علیه السلام ته کوهله وانا حائز او زب حائزه هم وما په مشتنی نه جوړی کې به هم وما ثم يقرأ القرآن قرآن به هم وایا قرآن کریم به هم وایا نو ګوره اوس دا مسله تاسو زده کی چې په وخت کې د حیض زنانه نه مرداریش لاس او خلو بدن نه دی مردار هغه د حیض مسله ځان ته د میشتنې نه جوړي مسله و ځان ته د نور بدن چې دی هغه صفا دی خوراک ور سره جایز دی چشک ور سره جایز دی ناست ور سره جایز ده ولاړ ور سره جایز ده فروت ور سره جایز ده هم بستری بنه ور سره کوي صرف دادی چې هم بستری بنه ور سره کوي روایت کې راځي حضرت عائشه بیا روایت کوي ګوره دا زنانو روایت په دی وجه باندې ډیر دي ځکه خدا عمل په دوی کې راغلي دي نو په دی وجه باندې بی عائشه رضی الله عنها دغه وختو روایتونه دا بی مبارک کوي او وای پیغمبر حضرت عائشه رضی الله عنها وای ماته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویل چې ماته هغه د سمال یا د سپاک ورته ویل کیږي و دا راک نو ما دا ورته ویل چې زه حائزه یم او دا ته چې دی هغه دغه غواړي او ته بدن پوچه نو د ازمالا سونه دی پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته ویل ان حیزتک لیست بیدک ستا پلاس کې حیز نستا سلاس پاک دی نور بدن هغه پاک دی صرف هغه چې د مریضی دغه په خاطر باندې چې دی هغه تلمنځ او داس نه شي کولای نور بدن چې دی هغه ګوره پاک او بل د حضرت میمونه رضی الله عنها دا به بل د مسلمانانو مور ده ام المؤمنین میمونه رضی الله عنها هغه وایي وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یصلی فی میرۃ بعضه علی و بعضه علیه وانا حائز میرۃ د ازمشته په اصطلاح کې هغه شړی چې ورته ویل کیږي وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې شړی کې منځ کاوي او دال منځه د ازار لنګي جوړ کړی و د دې څخه پر ځان باندې اچولې و نو دغه شړی چې و دای څه پر ما باندې پرته و یو څه پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې و او زه حائزه و زه د میشتنې نه جوړی کومه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې هغه دا عمل کاوه اوس ګوري دا مسله خو تاسو زده کړله چې صرف د جماع او د همبستری ما سوا نور خوراک شک ناس ته ولاړه دا ور سره جایز ده نفرت باید سړی نه جنو کې لاس پاک دی خله پاک ده بدن پاک دی مباشرت ور سره کولی شي صرف همبستری نه شي ور سره کولی یو ځای کې ور سره پریوتلی شي لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با
حضرت عائشه رضی الله عنها ته دا ویل چې ته ازار وتړه پر نامه باندې دا نو غټي چې ورته ویل کیږي پر نس باندې نو پر دې ځکه باندې به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر و بیگانو تکوي په دې میشتنې نه جوړی کی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پښتنه وسوله روایت کې راځي وای چې موږ ساتری ورسره وکړو کنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل چې هو لاندې تر ازار چې دا لنګ ورته ویل کېږي د نامه پر غوټي باندې یا د نامه در غوټي لاندې تړل شوی در دې لاندې بلاس نه وړي در دې لاندې به مسات نو سره تیرې لوړ کا سات ور سره تیرې هغه ستا کار دی خو در زنګانو کښته پروانه لري تر نامه تر غوټي لوړ بیا پروانه لري دا مابینز د زنګانه څخه تر نامه تر غوټي پورې دته حرام ویل کیږي نو په دغه ځای کې به کار نه لري نور غستا مساله سرغ مخلاص وکنه دا پښتنه جن کیږي د حضرت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه دا خبره ګوره دا خو ګوره دا د دین مسلې دي دي کې خو باید مشتاش شرم نو کو باید زده کو دا خو پر هر مؤمن باندې ګوره دا مسلې راځي چې بعضینو کسان به دا وایي چې یاره مولوی صاحب څنګه بیا ادب الفاظ استعمالي چې در زنګانه او در نامه او در دیزي او دریزي ګوره دا ګوره د پیغمبر علی السلام پښتنه جن کیږي کتاب راوړي زموږ د تعلیم د پاره زموږ د ذکر د پاره نو چې زه وتا ته نه وشم ته نه کې زدانو به چیرې زدکه او دا غزه د ذکر دی مسله چې پر کوم ځای باندې راځي باید سړی پر هغه ځای باندې سړی ذکر وکړي اوس خبره پدې کې دا چې ګوري دا میشتنی نه جوړي د څو قدر اندازه یې څو ده اندازه دا د چې کومه مدته چې د هغه درې ورځې ده زیاته مدته چې د هغه له ورځې ده زموږ د امام صاحب رحمه الله مسلکم دادی او حدیثم پر دې باندې دي چې کومه مدته هغه درې ورځې ده تر درو ورځو کم هغه حیز نسی پیدا کېدلی میشتنی نه جوړی نسی پیدا کېدلی تر درو ورځو کم او تر لس ورځو اضافه نه دي اوس منو ته دا سوال وکي کې شزه و زنانه و دوی ورځې حیز ورلري بیا حیز بند سو بیا بسکی یا مثلا در لس ورځو اضافه سو دوله ورځې سو یو ول ورځې سو در لس ورځې سو زنانه د پاره حیز ورلی نو بیا بسکی نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه دا پښتنه کوي تر درو ورځو کم تر لس ورځو اضافه او هغه ته مرز ویل کیږي هغه نه جوړی ده هغه حیز نه دی د حیز مسله پاره کې نه ده هغه دی علاج وکي هغه نه جوړی ده او پاته سود د درو ورځو څخه تر لس ورځو پورې د چا حیز هغه پر شپږ ورځې باندې درېږي د چاله پر څلور ورځې وي د چاله پر اوه ورځې وي عادت د شوزو دی د چاله پر نه ورځې باندې وي د چاله پر لس ورځې باندې وي سرخ مخلاص وکنه نو دغه حیز میشتنی نه جوړی شروع ولا په دغه شپو کې چې دی هغه د میړه د پاره چې دی هغه جماوي هم بستری ناروا ده په دې شپو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی مسله کې البته یو حدیث روایلی دی ویا دې کې دوی مسلې ګورې زده کی یو دا مسله ده چې سړی دغه وختو کې د حیز په وختو کې د خپلې شذ سره کوروالی کوي هم بستری کوي یو د چې ګناه بولی لیکن خو عمل دی ورڅخه وسو یو دا خبره ده یو د چې حلال و بولی کې چیر د شی و چې په دې وختو کې د حیز د جماوي هم بستری د حلال او بولل نو دا خو د دین اوتی دې مسلې کې خدای د دین اوتی چې د ځان د پاره روا او بولل چې یاره ماته په وخت کې د حیز په وخت کې د مشتنی نه جوړي د هم بستری د زنانې سره روا ده زیور سره کومه نو دا سړی چې دی هغه د دین اوتی اوس یو سړی ګناه بولی چې یار بالکل ګناه ده پدې کې شک نشته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا وایي اوس که چیر ده چې هغه اول د حیزو معنی اولنی شپې وي
په دې وختو کې دا سړی هم بستری د کوروالا سره وکړله 1 دینار به خیراتوي دا یې سزا ده دا د لپاره جزا ورکړي ده او کچیر د شو چې د حیز د پای وخواته وو د میشتنی نه جوړي اتم ورځ و نه ورځ و د لسم ورځ مثلا نو دی وخت کې کچیر د نږدېکت سره وکي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نصف دینار ویلې نیم دینار اوس دغه 1 دینار یا نیم دینار دا د دنیایي سزا ده د آخرت سزا چې دا غنه د معلومه چې الله جل جلاله بیا څونه سزا وده تور کوي ځکه خدای الله جل جلاله د حکم به امر دی وکړله هغه نو بیان نه معلومه چې الله جل جلاله تا ته څونه سزا درکې دي کې دا اکثر اوقاتو کې دغه نوې ځوانان چې دا ودونه وکي دغه مسله خامخا ورڅخه پیښیږي دا یو او پروژه کې د ځوانانو څخه هم دغه مسله ډیره پیښیږي پروژه کې نو دغه وختو کې باید انسان ډیر احتیاط وکړي ځکه دا ډیره لویه ګناه ده ډیره سخته ګناه ده نو دا خو دغه د دې مسله سره اوس خبره پدې کې ده مسله پدې کې ده چې کله دا زنانه پاکه شي پر لسره زبانی اوس ګوري مسله دلته مسله زده کی یو زنانه د دې حیز پر ټیک لسره زبانی و درېدي پر ټیک لسمه باندې د دې حیز و درېدي وشتنی نه جوړي و درېدل پر لسره زبانی نو چې څنګه غله سره پرس ولې و میړه ته چې دی هغه جمعوي بغیر غسل روایتي چې غسل نه وکي دا زنانه غسل نه وکي د غسل نه ووزي د وبو نه ووزي او میړه ته چې دی هغه جمعوي روایتي کوری دا خبره ده یو کتر له سوره زکام و تر له سوره زکام تر هغه وخت پورې و دي میړه ته چې دی هغه جماوی هم بستری روانه ده در هغه وخت پورې چې دی شذي غسل نه کړي یا پر د منځو وخت پر دی باندې نه تیر سوی دا ګور دې مسلې څونه فرق وکي کنه که پر لسره باندې و درې دی حیز بالکل بس هم بستری ورته جایز ده پاغه ساعت باندې نه غسل غواړي نه وخت د منځو غواړي که کم تر لسره زو پر اومو پر اتمو پر شپږمو پر نهمو په دغه وختو کې چې دی هغه چې دا شزه غسل ونه کې دا یو او یا د پرل مانځه وخت پر تیر نشي وخت کامل پر چې پر تیر نشي در هغه وخت پورې چې دی هغه غسل د جماعي چې دی هغه نجاکت ورته جایز نه دی نو دا بل مسله او دا مسله چې حایزه شذوي چې هغه حیز ودیل راسي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا وایي چې موږ دنه کوي او روزه دنه نشي او چې کله بیا د نه جوړي څخه پاک اسوله نو د روزه قضا است د منځه قضا چې د اغه نست د منځه قضا کې 2 ورځې وي ک 3 ورځې وي بس دا حکم دی 3 ورځې کم خو در 2 ورځې کم خونسته اضافه چې هر څو تر له ورځې پورې نو بیا دا چې دی هغه المزن سره ګرځولې روزه برا ګرځي او بل مسله ګوره په دې کې زده کی کچیره د شو چې دا نه جوړي د دې شی سره ور سره و نه جوړي د استحاضه عربي کې استحاضه لفظ ورته وای زموږ تاسو په اصطلاح کې نه جوړي ورته ویل کیږي دا عام نه جوړي نه چې همیشه د دې زنانې څخه بس د مریضي روانه د مشتنی مریضي روانه نو یو هغه حیز وي یو د حیز بلابه تر له سورز نور اضافه در له سورزي 15 سورزي اوس دا زنانه به بیا سکی تر له سورز پر بل منځونه نه کی چې له سورزي پرس ولې نو بیا چې دی هغه دا غسل دی وکي نو بیا دا خپل من شروع کی یو زنانه را پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې یا رسول الله زما حیز به خډیر دی زه څه وکم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل چې د هر المنځه د پاره غسل کوه دا نه جوړه
د دې میشتنی نه جوړي بغیر هم ودی ته نه جوړي را روانه بس همیشه به دا په بیا د سې کې و نو دا پښتنه جن کې د پیغمبر علی السلام چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه څه وکم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل چې غسل کوا ولا همیشه اوقاتو کې په وسنه دی پر پیغمبر علی السلام طریقه ورته وشول ول سحر د منځه د پاره غسل کوا ځکه غرغونه په بدن کې چې دی هغه وچوالی پیدا کوي چې هغه وچوالی پیدا کینو هغه وینه چې دا هغه بیا بندوي د ماپښین د سحر د منځه د پاره غسل کوا کله چې ماپښین سو د ماپښین او د مازیګر وخت المنځونه سره نږدې کوا د ماپښین مون چې دی هغه زندوا د مازیګر مون چې دی هغه را د مخه کوا یو غسل ورته کوا چې غسل دی ورته وکینو د ماپښین مز به هم پوکې د مازیګر مز به هم پوکې سرخ مخلاص وکنه بیا چې د ماشامو د مخصن سو بیا د ماشام المنظر وزندوا نو بیا غسل وکه چې غسل دی وکي نو بیا د مخصنو د ماشام من چې دی هغه پوکه نو دا به په غرغو کې څه وچوالی راوړي دا شتنه جن وکړه اوس ګوري بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هغه زنانه وای چې یا رسول الله هغه په غسلم نه راګرځي ایا دی د ازما مریضي به خډیره ده زه چې پر منځ باندې و درېږم هغه مسله لا په ولړل شي هغه مسله لا مردار شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته اس باک نه کی کې دي کاله په مرداریږي کې دي مسله په مرداریږي او کاغه ارشه په مرداریږي خو المنزه دغه ورځ ما سوا بیا بل مستنه پرېشته د لس ورځ ما بعد چې دی هغه به تلمز نه پرېږده او دا هر وخت د پاره چې دی هغه به او دست تازه کی دا همیشه د 15 وخت دی کې غسل په وسنو پرا د څنګه د ماپښین وخت ووتی د مازیګر وخت شروع سو او دست په تازه کی چې د مازیګر وخت ووتی بیا به او دست تازه کی چې د ماښام وخت سو بیا به او دست تازه کی دغه رقم مخستان د هر وخت لپاره چې دی هغه به د زنانه هغه به او دست تازه کی ګوره پیغمبر علی السلام ته د زنانه وایي لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ورته وایي چې پروا نه لري نو بستا چې دی هغه او دست تازه کوي د هر وخت لپاره نو دا مسلې دا در دې چې پر الله جل جلاله دا خبره کوي وای الله جل جلاله ويسالونك سوال کوي ستاسو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن المحیض د حیض په باره کې چې کله وزنان تراشه د زنان څوکي قل ورتو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هو دا حیض دی اذا دا ازدی ازد وی معنی ویلې یو په معنا سره د مرداری دی چې دا مرداری ده ځکه دا وینه خو مردار ده نو یو خدای دی چې قذر مرداری ورته ویل کیږي دا یو او دویم چې دی هغه ګوره و دې زنانی ته ازوی و دې زنانی ته تکلیف رسیږي یو په خپل مرداری ده انسان تبع چې دا هغه نفرت ورڅخه کوي دویم دا دی چې دا زنانه په دې وختو کې په خپلم په تکلیف سر مخلاص وکنه نو په دې وجه باندې الله جل جلاله ورتوي چې فاعتجلوا تاسو ګوشنی کوي النساء د شود څخه په المحیض په وخت کې د حیض تاسو نږدې کټ مو ورسره کوي جماع مو ورسره کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د حضرت عائشه رضی الله عنها هغه حدیث چې موږ درته وایم الله جل جلاله دا وایي چې تاسو نږدې کټ مو کوي ولا تقربوهن تاسو دې شوزو ته مو نږدې کېږي حتا یطهرن در هغه وخت پورې چې دی پاکي سوي نوي پاکېدل یا په غسل باندې کیږي یا په وخت باندې کیږي چې هغه وخت له سورجه پرسي فاذا تطهرن چې کله دا شجه پاکي سينو فاتوه نبي تاسو را تک کوي و دې شوزته جماع ور سره کوي من حيث امركم الله دا هغه طرف څخه چې تاسو الله جل جلاله امر کړی یاست ان الله فتاکي سره الله جل جلاله چې يحب التوابين هغه خوشون کړي
دا خلقو چې هغه توبه او الله جل جلاله تباسي ويحب المتطهرين او پاک خلق د الله جل جلاله خوش دي مردار خلق نه دي خوش او دا هم وای چې ګوري د جماعو د نجدکت زي چې دي هغه ګوره معلوم دي دا شنی د ولد خوا دا شنی چې بیا ګوره پر بل خوا باندې روان شي نو بلی خوا ته بنځي د شاوه طرف ته بن روانيږي ځکه به دي کې بیا لو یو مسله د لوط علی السلام د قوم مسله بیا ګوره په دې کې راځي بیا دا سړی ملعون په لعنت کې د الله جل جلاله راځي په ورځ د قیامت کې چیرې وي سړی د خپل کوروالا سره د شاده خو جماعي کوله په ورځ د قیامت به الله جل جلاله د لوط علی السلام په قوم کې راپورته کی ورې دا مسله زده کې دا ډیره لویه مسله ده او زموږ خلک په دې کې ډیر سخت نه پوي چې هغه بس وای زما خپل زنانه د رقم کوله غزما کار دي نه لیکن الله جل جلاله صفر بای نساؤکم زنانو استاسی چې دي حرث لکم دا استاسو د پاره کشتي دا استاسو د پاره کشتي نو کشت خو چې دي هغه د اولاد د پاره کشتي نو کش خود شاده خو نه وي د مخ د خو ګوره پیدا کیږي نو فاتو تاسو راتک کوي حرثکم وخپل کشتان ناشئتم چې تاسو خوشوي چې سره کم تاسو خوشوي او الله جل جلاله فرمایي وقدموا تاسو مخه کېدل کوي لانفسکم د خپل ځانو د پاره معنا دا چې کله سړی د بیبي سره نږدېکت کوي د پاره د اولاد د دعا غواړي د شهوت د کمیدو د پاره د خبره نه کوي چې زما شهوت ما ذکر سي د دې د پاره چې الله ماته اولاد صالح راکړه د دې د پاره چې دا خواص کوي واتقوا الله وبرجد الله جل جلاله څخه چې ګناه وکي وعلموا پوس انکم تاسو چې اس ملاقو تاسو د الله جل جلاله سره ملاقات کیږي تاسو د پاره به جزاء د اعمال وی کې مو خیر کړی وي خیر جزاء بدر کې کوم شر کړی وي شر جزاء بدر کې وبشر المؤمنین او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام توایشت زیر ورکو مسلمانانو ته په جنت باندې دادی چې هغه کچيري مؤمن ته خیر ورسیش نو دې شکر وباسي کچيري zarar ورسیش نو بیا دې صبر وکړي الله جل جلاله ته دا دواړو کې د مؤمن چې دی خیر دی و مالک الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه